یو بزرګ د حج په سفر لاړو. په یو ځای تېرېدو د دوی په لاس کې یوه تیلی وه. هغې کې د دوی پیسې وې. یو غل د دوی د لاس نه تیلی واخیسته او وتښتېدو. چې لرې لاړو نو د هغه د سترګو نه نظر یې ختم شو. هغه غل په ژړا شو. خلکو ترې تپوس وکړو چې وروره څه وشول؟ ویې ویل ما د یو سړي نه تیلی راته ده. هغه یو نیک سړی چې دی معلومیږي او ډیر ښه بنده معلومیږي. زما د سترګو نظر چې دی ورسره ختم شو چې ما د هغه نه غلا وکړه. تیلی مې راوتښتوله. د خدای دپاره ما هغه ته ورسوئ چې معافي ترې وغواړم. خلکو ترېنه تپوس وکړو چې دا واقعه کوم ځای کې راپېښه شوه. ویې ویل د فلاني دوکان سره نږدې راپېښه شوه. خلکو د دوکان خواله راوستو او د کس نه یې تپوس وکړو چې داسې قسم سړی په دې ځای تېر شوی دی؟ ته هغه پېژنې؟ هغې کس ته یې وویل. هغه وویل چې ما ته د هغه د کور پته خو نه لګي، البته د لمونځونو دپاره ځي راځي، بل لمونځ له به بیا راځي. دا خلک په انتظار کې کېناستل. هغه بزرګ په خپل وخت تشریف راوړه. خلکو دا غل هغه له بوتلو. غل وپېژندلو، لاسونه یې ورله ونیول، خپې یې ورله ونیولې چې زما نه غلطي شوې ده، ګناه رانه شوې ده، پښیمانه یم، شرمنده یم، زما نظر چې دی ختم شوی دی، نظر مې ختم شو چې ستا نه مې غلا وکړه. تاسو خپلې پیسې واپس واخلئ او ما معاف کړئ چې الله تعالی زما نظر ټیک کړي. هغه بزرګ وویل چې ما خو ته مخکې معاف کړې. د دې خبرې په اورېدو غل ډېر حیران شو. ویې ویل حضرت ما خو ستاسو نه تیلی واخیسته، وتښتېدم او تاسو فرمایئ چې د معافۍ غوښتلو نه مخکې ما معاف کړی یې. دوی وفرمیل چې او زما زړه کې یوه خبره راغلې وه. وی فرمایل چې ما یو حدیث مبارک ولوستو. هغې کې نبي اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ کومې پورې زما د امت حساب پیش کولی شي نو زه به هغه وخته پورې میزان سره نږدې اوسم څو پورې چې زما د آخري امتي فیصله ونشي. زما زړه کې دا خبره راغله چې که ما دا غل معاف نه کړو نو د قیامت په ورځ به دا مقدمه پیش کېږي او څومره وخت چې به د دې مقدمې په فیصله کولو کې لګي، الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم به هغه عمره د جنت نه بهر اوسي. په دې وجه ما معاف کړې چې نه خو به مقدمه پیش شي، نه به زما د محبوب جنت ته په تلو کې وخت ولګي، هغوی به زر جنت ته تشریف یوسي. زما عزتمندو دا وګورئ بزرګ چې دی غل معاف کو.